د جنتونو ربه د دوزخونو ربه یوه غوښتنه لرم یوه پوښتنه لرم هغه زما که کنه جانان مې راکه کنه ژوند په ما بار دی جی درد مې بسیار دی جی هزار هزار دی جی زړه مې بیمار دی جی انډیوالیو کا مسلمانیو کا حال مې بیخي خراب دی مهربانیو کا ماله واپس راکه هغه یو کس راکه ستوری عبدالرحیم ځای راځي او له ده نه به چې دی ترکیب بند واورو زه د خپل ذات په تاخانه کې زړېدلی سړی زه د خپل ذات په تاخانه کې زړېدلی سړی او د سکوت په بالښتونو ساختلی سړی زه د لټون له کمرونو شړېدلی سړی او د بېلتون د سیند و منځ ته نړېدلی سړی زه په هر ظلم په هر جبر غږېدلی سړی او د ساکخ په څاڅ کې وینه ویرژړلی سړی خو یوه ورځ مې هم په ځان خود ماتمي ونه کړه ما د داستان وجود داستانګویي ونه کړه هو خپل ورک کړي اندامونه به پیدا کړم بیرته دا د جسد اجزا به روح سره پخلا کړم بیرته هو منتشر آوازونه به یکجا کړم بیرته په محبوبه پسې به چیغه خره سا کړم بیرته هو دیوالونه به له ځان سره ګویا کړم بیرته چې تصویرونه مې پرې ځوړند خوبا کړم بیرته پس له هغې کیف د سما او پیکوبۍ وګوره د زړه میدان کې دامنګردې جینکۍ وګوره کاندرون کې هر سحر رقص مرده کومه خو په خونبار وجود ماښام درته سجده کومه په موجودیت د باورونو نادیده کومه بیا هم لګیا یم زندګي خدا زده کومه ستا تعریفونه په هر واټ هره جاده کومه هزار بار شکر چې کارونه د بنده کومه خو له تا وروسته له لیلا مخکې مې لا رنځور دی ها د مهینو جنتي حورو شها رنځور دی اظهار جی د مور د لاس د ډوډۍ بوی د له تنوره راشي د بلې هرې خوشبویې یادې د بوره راشي هو زه ښه کېږم خو یو ځل د خدا نوره راشي ها د تاک لور د آب لباس کې له انګوره راشي بیا د رب په مینا تور قلم مستوره راشي هغه مغروره د خپل ښایست له توره راشي چې مې د زړه کوڅې مچو کړي د خوبانو پاپۍ د مهوشانو رومریانو خرامانو پاپۍ لکه شمیم له ګل راودانګه څه شه زما لکه شمیم له ګل راودانګه څه شه زما ما د خدای له دنیا وباسه نشه شه زما د زنګېدونکي شان حالت په تماشه شه زما چې په لوېدو ومه نو بیا په اندېښنه شه زما زما له هډو پوست راووځه خوله شه زما لکه دیوال مې څنګ ته ودرېږه تکیه شه زما په زلزله باد او طوفان کې هم لاس قلفې ګرځو په پسرلي دوبي خزان کې هم لاس قلفې ګرځو جارو بل څه یو غزل بل ووایه یو غزل بل ووایه کومه ویوایم اورېده لکه ساز د تنک دین دا وړم ناز د تنک دین دا دما دم دما دم 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 سپړم راز د تنک دین دا د خمار انتها اوف اوف دا آغاز د تنک دین دا څوک محمود د دها دن دن څوک ایاز د تنک دین دا ټول سړي شول دا یو دوه درې یو ممتاز د تنک دین دا شعر دی چې دغه نرګستان درته ووایم د یونس خبره که نه مدیر صاحب یو شعر ده که نه خلک ورته نرګستان وایي زه خسپوشه هدیره وم د اغزیو مې جامې وې ما ته څوک نږدې کېدل نه اندرون کې مې لمبې وې څه بدرنګه وې څه ښکلې په سینه کې مې څېرې وې بیا له سره ممتزج شوم او راشنه مې بالو پر شو له یو کلي تېرېدمه په دوه سترګو مې نظر شو منتشر حواس مې واړه منسجم په دې منظر شو ستا د سترګو نرګستان کې څه کم زر غزله زور دی شاوخوا شل خولې پکې شور دی
ستا د سترګو نرګستان کې څه کم زر غزله زور دی څه زیات سل خماره اور دی شاوخوا شل خولې پکې شور دی او زمونږ اواره و په همدې مکان کې کور دی او زمونږ ستا د سترګو نرګستان کې څه کم زر غزله زور دی څه زیات سل خماره اور دی شاوخوا شل خولې پکې شور دی او زمونږ اواره و په همدې مکان کې کور دی بیا مې سترګې څرومه ستا د سترګو په ورشو کې ولې ما نه ګریزانې دې دوه غبرګو آینو کې زه له تندې پسې مړ شوم اوبه نه وې سرابو کې من ګورګټ په ګویایې کا خاموشۍ ته مو پرې نږدې یوه سته ژبه راکړه پر حرفۍ ته مو پرې نږدې آهو چشم شته محفل کې شاعرۍ ته مو پرې نږدې که دې وویستو له سترګو په خپل سر به خاورې باد کړو مرۍ بندي اوازونه به په تا پسې آزاد کړو د درون پټ لیونتوب به ستورې هره خوا ته ثبات کړو